بچې ما ستا لپاره قلم ورکه او د ځان دپاره راشن کوب. اوس ته ووایه ستا د قلم مخکې راشن کوب څونه بېوسه دی. که ته بیا خامخا دوستي کول غواړې نو قلم سره وکړه چې ارزیا دې په کار راشي. په مردان سیمه کې د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن یو ځل بیا د ایوارډ یو شاندار دستوره تابع وکړلی شوه. د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن حاجی ابراهیم بدر چې کومې بې تحاشه قربانۍ بدر منیر فیډریشن لا ورکړي دي نو نن د هغې ستایلو باندې بدر منیر فیډریشن سینیر کارکون جمیل شاه خاکسار ورته ایوارډ پیش کو او د هغوی د ښه خدماتو یې ستاینه وکړه. په دستوره کې د ټولو فیډریشن ملګرو ګډون وکړو. په دستوره کې راغلی د بدر منیر هم شکل تاج منیر د بدر منیر یاد یو ځل بیا تازه کو او د هغوی یو خوندور ډیلاګ یې وکړو چې ناستو مېلمنو ترېنه خوندونه واغستل. بچې ما ستا لپاره قلم ورکه او د ځان دپاره راشن کوب. اوس ته ووایه ستا د قلم مخکې راشن کوب څونه بېوسه دی. که ته بیا خامخا دوستي کول غواړې نو قلم سره وکړه چې ارزیا دې په کار راشي. په دې موقع د مقررینو وینا وه چې اتفاق سره راغلي دي د ټولو فیډریشنو ملګري دلته موجود دي. وقتاً په وقتاً به یو ملګري د حاجي صاحب باندې خبرې کوي. د حاجي صاحب په کریډټ باندې به خبرې کوي چې د هغې کوم خدمات دي په فیډریشن کې. لومبې زه درخواست کوم خپل درونو خوږ ملګري ته چې هغې په مردان کې یو ډېر ښه تنظیم قایم کړی چې موږ له هېڅ هم نه پېژندل چې د هغې دا تنظیم و او موږ له به یې دا معلومات راکول. زموږ یو ډېر خوږ ملګری ستاسو په دروند استقبال کې د سپریم سټار ارباز خان فیډریشن کلب بانی او چیرمن جناب واجد علي زار صاحب ته خواست چې هغې د ابراهیم بدر صاحب په حواله تاسو ته څه خبرې. زه بیټک ته لاړم د ده بیټک ته نو د سره یو غټ صندوق دی او هغه تقریبا د ده د اوزار زه وایم چې د ده د اوزار صندوق او د لرګي غټ صندوق دی او هغه پل ډک دی. نو کله ناکله به ما دله لکه د زرکازي زه پین تېر شوی ما اوس هم یم او یم به انشاءالله که نه. نو د زرکازي حوالې سره لکه بدر منیر چې زرکازي سره کم فلمونو نو اکثر به د ماله راکړل یا داسې فلم چې چېرته په دغه کې به نه میلاوېده په مارکیټ کې نو هغه به د سره دستیاب و. هغه به د سره و خامخا کو د بدر منیر یو پاټ والا فلم څه دی هغه کو جانور دی کو بل دی که نه نو هغه د را پیدا کړی دی او د ځان سره محفوظ ایښی دی. خو که زه خپله خبره وکړم نو نن ما سره د ارباز هېڅ هم نشته. زمونږ هسې هغه دکاوه ده. اورئ د ابراهیم صاحب په حواله سره چې زه ډېرې خبرې کوم دا زموږ ډېر زوړ ملګری د کوڅې د ورکوټوالي موږ بدر منیر فیډریشن کې ووه چې دې زموږ د هغه وخت نه ملګری شوی دی او را روان دی. د ده خدمات ډېر زیات دي. د سره چونکې چې کم فلمونه دي کم د هغې تصویران دي کم پوسټرې دي کم پروګرام فلمونه دي ورسره نو سیډیګانې کیسټې نو هغه زه هم چې بل چا سره بنېږي. او مشران وایي چې لکه انور په ګوته نه پټېږي نو دا قشان د ابراهیم بدر صاحب هم د بدر منیر په حواله باندې چې کوم خدمات دي دا د پټېدو شیزونه نه دي. دا واحد سړی دی چې په ټول پاکستان کې چې د خپل هیرو دپاره څه کړي داسې به لا بل مور زوی روړي او د خپل هیرو لپاره به یې کوي. نو موږ د خپل فیډریشن د آل پاکستان سوپر سټار شهید خان اینډ ډایرکټر رشید خان فیډریشن لاړه دله مبارکبادي ورکوو او جمیل شاه خاکسار صاحب ته چې کوم دی د دې کریډټ دي. یقینا دا یو ډېره غټه کارنامه ده چې هغه د بدر منیر په فیډریشن کې لا اوسه پورې هیڅ چا نه ده کړې. څومره پورې چې د موادو خبرې شوې نو د موادو خبرو کې دا ده چې جاوید یوسفزي سره خپل یو مواد پراته دي چې هغه ځان له یو ځانګړی حیثیت لري. شعیب بدر سره د بدر متعلق ځان له یو مواد پراته دي چې هغه ځان له ځانګړی حیثیت لري. داسې د ابراهیم بدر سره ځان له یو مواد پراته دي چې هغه هم قابل تعریف دي. فرق هم خاده کې فرق سخته کې مال پټ راغلی دی. ما سره خلک زړه د اخلاص امداد کړی دی. زما بل لاس نه دی خبر کړی زما جیب ډکړی دی
فخم خاده کې نمبر 1 پوزیشن کې باقي جملشات هم خیس تحصیل پیش کوم کمیراج دی قبل دی دا جس خو چونګن پړه دی خو د زمنګ نه ډیر زیات کار کړی دی یا کار څنګه کړی دی هغه د ټولو مرګرو راي دلته بیان کوه بل حاجی ابراهیم صاحب چې سکړي کنه یقین وساته کده ته زما د فدریشن یو مرګر مرسیه زما زندهدار د چاره د ایوارډ مستحق دی ما یو جزانه غونډه کې پروګرام وکړه امید دربه چې مینا محبت به پګډيري دی ټولو ته محسوس شوی یا تنظیمونو کوغه شاهد والے کارباز والے کاسب خان والے ک جهانگیر والے ک سونا بدر منیر والے نو ډیر ښه او مخلص کسان دي د مردان خلک همیشه ډیر مینناک خلک دي هر چا سره مینه کړي خو څوک به پوه شوي او څوک به نه پوه شوي نو نن چې دا کم محفل دی کم مینه کم محبت دی نو زه د دې ټولو شکریا ادا کوم مبارکباد ورکوم او دې قابل دی نو مونږ لکه داسې پروګرامونه اکثر کېږي نو ما ته اکثر ایوارډ ملاویږي نو زه ځان کې ملامت غونډه کشم چې یاره دا هو زما د مرګرو مکتې نن شکر دی جمیل شاه صاحب هغه کمی پوره کو مقررینو زیاته کړه چې ابراهیم بدر واحد بدر منیر فیډریشن کارکون دی چې کومې قربانۍ دی خپل فیډریشن لور کړی دی داسې به بل کارکون پیدا نشي ټولو ملګرو ورله مبارکباد ورکړو او خراج تحسین یې ورته پیش کو شکریہ ادا کوو د پښتو نیوز چینل شازیب ملک صاحب چې هغې پاین موقع باندې راورسېدل او زمونږ په دې پروګرام کې شریک شو زمونږ دا پروګرامونه اکثر د هغې په توسط سره په ټوله پوره دنیا کې خورېږي او په چینل باندې بیا خلک ګوري نو د پښتو چینل او د شازیب ملک شازیب دپاره د لاسونو پړکه او اخر کې د پښتو نیوز ټي وي او د پښتو نیوز اینکر ملک شازیب شکریا هم ادا کړه چې دوی موږ له دومره ښه کوریج راکوي او په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ ته ټایم وباسي او زموږ د پروګرام پښتو نیوز چینل باندې خوند یو په دوه کوي